ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای وجاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو سړی د الله نبی صلی الله علیه وسلم تراغه وی فرمایل یا رسول الله هلکتو اے د الله نبی زه هلاک شم. نبی علیه السلام ته فرمایي وما لك ولې هلاک شوی څه ګناه دې کړی دی او څه جرم دې کړی ته هلاک شوی. ویا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم زه د ورځې خپل کوروالا ته راغلی مو د هغې نه مې خواهش پوره کړی دی وانا صائم په داسې حال کې چې زه روژم مو. نو دا خو د هلاکت خبره ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته وفرمایل چې فهل تستطيع آیا ته دا طاقت لري چې ته یو غلام آزاد کړي یو غلام در سره موجود دی چې ته هغه آزاد کړي دا دې کفاره ده. یا رسول الله ما سره غلام نشي چې آزاد کړم. وی هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين دا طاقت لري چې ته 2 میاشتې مسلسل روجي ونیسي په دې کې به منځ کې روژه نه ماتې 15 ورځې به مسلسل روجي نیسي. یا رسول الله دا طاقت هم زما نشته. بیا ورله وفرمایل چې فهل تستطيع ته دا طاقت لري چې ته 15 مساکینو له خوراک او طعام ورکړي 60 مساکین راجمع کړي هغوی باندې خوراک وکړي. یا رسول الله زه خو ډېر غریب ما سره خو دې وسم نشته. نو په دغه وخت کې وایي یو صحابي پاڅېده او ډارې کې د طعامو او د خوراک هغه پچې او کجوري راوړلې او پیش کړل چې یا رسول الله د ده په ځای باندې به دا کفاره زه ورکړم زه طاقت نشته دی د سره پیسې نشته دی خوراک اسباب ورسره نشته دا کفاره ورکړي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا پچې واله او دا په مساکینو باندې تقسیم کړه په هغوی باندې وخوره دا به ستا لپاره کفاره شي. نو دا پاڅېده ویې ویله چې یا رسول الله زمانه زیات غریب شته زمانه به څوک زیات فقیري. نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم وخندل فضحک النبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی په خندا شو او ورته وفرمایل چې زه په خپل اهل و عیال باندې دا تقسیم کو دا پې وخوره ستا نه زیات غریب څوک شته دی نه. نو په دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره ده چې یو سړي نه په رمضان کې د ورځې دا عمل واقع شو چې هغه خپل خواهشات پوره کړه نو دې کفاره 3 قسمه کفاره ذکر شوه. یو دا چې یو غلام به ازادوي که د غلام وس نشته نو 15 روژې به مسلسل نیسي منځ کې به روژه نه ماتوي ځکه متتابعین لفظ راغلی دا مسلسل روژې نیسي او که د دې طاقت هم نه نو 15 مساکینو له به دا خوراک ورکوي